د نصیر خان په فرمایش کې نو وې پګران فدا او وحید خان او مصری لکما یا الله جار پګران فدا او وحید خان او حافظ اجمل صفی مصری دینو وای دای دوخ کو پسهی جار لیکلی دینا هی هی وای دای دوخ کو پسهی او د زیارت د نصیر خان په حادثه کې رمایش کینو وای د ګل په شان پدان فدا وحید خان تاسفرین او مصری لکما یا الله د ګل په شان پدان فدا وحید خان فزړمی کو او حافظ جاری راغلو صفی مصری وای چې فدا دم وای دایشو کو بسهی یا اوازنا جار لیکلی دی یا الله جار چې فدا دم وای دایشو کو بسهی یا مرګي خټي او د زیارت سانسور ورته په حادثه کې نو او د وحید خان پشان ګشن سنن خاور یری شبینا تاسپرینا یا الله د وحید خان پشان ګشن سنن خاور فزړمی دنیا ور تیاری راو یا خدای وای چې څنګه د مرګ شورا یا اوازنا جار سر چې د مرګ شورا وای مریم مرګي خټي رسلا ساسو ورته نامې پسړ کې د وحید خان پشان ګلونا او ارمه جبنا یا الله او وحید پسړ کې شای بهنای